سره له دې چې د امریکا ولسمشر مرستیال ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ ناندرۍ د رسنیو د بحث د سر ټکي ګرځېدلي، خو تر شا یې ځینې داسې پوښتنې هم راپورته کړي چې په دې حساسو شرایطو کې ځواب ډېر ناروښانه دي. ټرمپ زیلنسکي ته ویلي چې د جګړې حل نه غواړي، خو زیلنسکي بیا ویلي چې له پوتین سره باید سرسري چلند ونه شي. تر دغه جنجالي بحث وروسته د اوکراین ولسمشر له سپینې ماڼۍ څخه خفه وتلی، خو بل لور ته د اروپایي ټولنې د سیاست مسؤل د فرانسې او بریټانیا لومړي وزیرانو او د ګڼو نورو هیوادونو مشرانو له ولسمشر زیلنسکي ملاتړ کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل ویلي اوس دا څرګنده شو چې نړۍ یو نوي رهبر ته اړتیا لري، خو په ورته مهال بیا له ټرمپ څخه یوازې روسیې او مجارستان ملاتړ کړی دی. څو مهمې پوښتنې د تاریخ په دې حساس مقطع کې له 3 کاله جګړو ورانیو او درپدریو وروسته د اوکراین د جګړې برخلیک کوم لوري ته روان دی؟ آیا اروپایي ټولنه دې ته چمتو ده چې یوازې د امریکا د ګټو لپاره په اوکراین معامله وکړي؟ که پر اوکراین د امریکا نظامی مرستې قطع کیږي، خو د زیلنسکي لپاره بیا هم جګړه لومړی انتخاب به وي او که نه، نو که پایله به څه وي؟ دا او ګڼې نورې پوښتنې د نن شپې په تودو خبرو کې. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمدي یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره درانه ګډونوال دي د سیاسي او پوځي چارو کارپو کامران امان صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو سمیع الله احمدزی صاحب او همداشان د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو فضل الرحمن اوریا صاحب. د بحث درنو ګډون کوونکو ستړي مه سئ، روژه مو هم مبارک سه. اوریا صاحب، د امریکا د ولسمشر مرستیال او د زیلنسکي ترمنځ وروستۍ ناندرۍ څه بیانوي؟ مننه. تاسو بحث کې ګډونوالو، بحث کې درنو میلمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. اجازه راکړئ زه به یو کوچنۍ مقدمه ولرم. مهرباني. په 1914 کال کې د روسیې هیواد یا د روسیې دولت د کریمې جزیره اشغال کړله او په هغه وخت کې اوباما رئیس جمهور و او په هغه وخت کې زلنسکي د اوکراین رئیس جمهور نه و. زلنسکي په 2019 کال کې د اوکراین رئیس جمهور سه او کوم وخت کې چې جنگ شروع کیږي 3 کاله په منظم او سیستماتیک ډول باندې امریکا له زلنسکي نه حمایت کوي او زلنسکي ته وایي چې ته قهرمان وې او تا قهرمانانه جګړه وکړه د روس د استعمار په وړاندې. اما کوم وخت کې چې ټرمپ راځي، ټرمپ غواړي چې دنیا ته یو وارې تغییر ورکړي، شعار ورکړي چې زه د پاناما کانال نیسم، زه د ګرینلند جزیره نیسم، زه د باګرام هوایي میدان نیسم او زی اوکراین ته زلنسکي ته وایي چې کوم ځکه چې تا نه روسانو نیولې دا به روسانو ته ور تسلیم کړي او 18 نوعه نایاب ستراتیژیک معدنونه لري دا به امریکانو ته ور تسلیم کړي او د تا مخې ته خزانو زیاتي. دا خو په حقیقت کې ممکن نه ده. روسانو 100,000 کیلومتره مربع مځکه شمال د اوکراین او شمال شرق د اوکراین کاملا اشغال کړی ده. ټرمپ ورته وایي چې دا روسانو ته وروبخه او کوم معدنونه چې ته لرې چې دا په 100 میلیارد ډالر ارزښت لري دا به ماته پرته له قید و شرط راکوې ځکه چې ما تا سره نظامي مرسته کړې ده. دا ښیي چې هیڅ هیواد، هیڅ سیاستمدار په امریکا باندې باید حساب ونه کوي. هیڅ سیاستمدار او هیڅ دولت په دنیا کې باید امریکا په دوستۍ باندې باور ونه لري او د امریکا په دښمنۍ باندې هم باید باور ونه لري. د امریکا لپاره یو څه ارزښت لري په ځانګړي ډول د ټرمپ د امریکا لپاره چې هغه د امریکا ګټې دي. په دغسې یو وخت کې زلنسکي غواړي امریکا ته او هلته یو قرارداد ورته جوړوي چې دا قرارداد کې باید ټول معدنونه امریکا ته ور تسلیم کړي، دا باید امضا کړي. او کوم وخت چې دروازې د سپینې ماڼۍ ته راځي، ټرمپ زلنسکي ته هرکلی وایي، ورته وایي چې د تا دا لباسونه مې خوښېږي، د تا دا سټایل مې خوښېږي او ته مې خوښېږي. اما کوم وخت کې چې راځي توافق ته، زما انداز دی چې زلنسکي له خپل ملي ګټو نه دفاع کوي
صحیح. ورته وایي چې زه د صلح قرارداد امضا کوم مګر په شرط دی چې زه امنیتي تضمینونه ولرم. که زه امنیتي تضمین ونه لرم نو د صلح قرارداد څه لپاره امضا کوم؟ زه تا سره د اوکراین د معدنونو پاکله قرارداد امضا کوم په شرط دی چې ته ماته د روسانو په مقابل کې امنیتي ضمانت راکړي. اما ترامپ ورته وایي چې ټول معدنونه د ما ته راکړه، زه تا ته بې قید و شرطه پیسې هم نه درکوم. او زه په هغې 350 میلیارده کې د مجرا میلیارده ډالره کې وه او امنیتي ضمانت هم نه درکوم. دا نیول سوی مځکه روسانو ته ور تسلیم که پرته له قید و شرطه تا ته امنیتي ضمانت هم نه درکوم. او هغه ده چې د دواړو په مابین کې داسې جنجالونه راولاړېږي چې دې ته موږ ویلی سو د دنیا په معاصر تاریخ کې دغسې یو ډیپلوماتیکه رسوایي نه ده لیدل سوې، لکه بېګا شپه چې په سپینه ماڼۍ کې ولیدل سوله. او داسې ویلی سو چې دا د ډونالډ ترامپ ستراتیژیکه ډیپلوماتیکه ماته او رسوایی ګڼلی سو. کور جواد مننه. امانزی صاحب ستاسو په رنګ باندې په امریکا او سپینه ماڼۍ کې چې څه تیر شول څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. وعلیکم السلام. ګورئ د زیلنسکي د ټرمپ او د وینس ترمنځ دغه لفظي شخړه یا هلته چې مذاکرات کېدل د دوی د افکارو یا د غوښتنو خلاف منتج سوه. دلته یو ټکر رامنځته سو چې دغه ټکر لفظي شخړې ته لاړه. ټکر دا و کله چې ښاغلی زیلنسکي امریکا ته دی پر دې باور باندې و چې دی به د ځان لپاره د امریکا نه ګټې ترلاسه کړي او دی به د امریکا په واسطه باندې په اوکراین کې صلح د یو قرارداد په واسطه رامنځته کړي، د یو قرارداد په واسطه باندې رامنځته کړي چې په دغه قرارداد کې به اول زیلنسکي ته د دې امنیتي تضمین ورکول کیږي چې په آینده کې به روسیه پر دوی باندې برید نه کوي، تعرض به نه کوي. خو د ټرمپ او د وینس بحث دا و چې زیلنسکي باید اوربند رامنځته کړي بدون له یو قرارداد نه، او دغه اوربند د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د سعودي د مذاکراتو برخه وه چې هلته دوی مذاکرات وکړ او د اوکراین لپاره پر 3 مسایلو باندې بحث وکړ چې یو د اوربند رامنځته کېدل و، دوهم یو انتخابات کول ول په اوکراین کې، او دریم یو ټول شموله چوکاټ رامنځته کول چې بیا به په صلح باندې منتج کیږي. نو اوس اساسي مسله دغه ده چې دغه افکارو دلته تغییر وکړه او امریکایانو نه غوښتل چې قرارداد رامنځته کړي. د هغوی غوښتنه دا وه چې زیلنسکي دې ته اړ باسي تر څو اوربند رامنځته کړي له روسانو سره. کله چې له روسانو سره اوربند رامنځته کیږي نو په اوربند کې د روسانو غوښتنې یا د روسانو غوښتنه کوم چې له ټرمپ نه په مذاکراتو کړې کوه چې دونسوک، لوهانسوک، ژاپورژیا او د خرسون د دغو سیمو په رسمیت پیژندل یا روسانو ته پرېښودل دي، دغه مسله هم زیلنسکي ته انتقال کړه چې دا د دې باعث وګرځېده چې د دواړو ترمنځ لفظي شخړه رامنځته کړه. او دغه لفظي شخړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو قوي لوی لفظي شخړه وه چې په معاصر تاریخ کې لکه څرنګه چې اوریا صاحب ویلي مونږ شاهدان نه یو. د دغې لفظي شخړې بایلونکي هم ټرمپ و، هم جي ډي وینس او هم زیلنسکي و. یوازینی ګټونکی چې دغې لفظي شخړې درلوده هغه پوتین و چې پوتین په دغه لفظي شخړه کې وګټله. اوس مسله دا ده چې له دې نه وروسته چې کله دغه لفظي شخړه رامنځته سو، څو مسایل نور هم برملا سول. یو مسایل دا برملا سول چې امریکا زیلنسکي ته ویلي چې ته څه کارت نه لري، تا سره کارت مونږ یو، او هغه کار دا ده چې مونږ تا سره مالي مرسته کولی سو او د هغې مالي مرستې په واسطه باندې ته کولی چې جګړه وکړې. که چیرې دا مالي مرسته نه وي ته 2 هفتې هم دوام نسې پیدا کولی. خو زیلنسکي په جواب کې ورته ویلي چې پوتین هم ویلي چې ته 3 هفتې دوام نسې پیدا کولی. یعنې دلته مونږ ویلی سو چې د زیلنسکي تر شان هم یو څوک ولاړ چې هغه اروپایي ټولنه وه چې هغو دی سپورټ کاوه، یعنې دی پر دې باور و چې اروپایي ټولنه یا اروپایي هیوادونه به تر هغه پورې چې اوکراین ته امنیتي تضمینونه ور نه کړل سي نو د امریکا دغه اوربند به چې له روسیې سره رامنځته کیږي ونه مني، ځکه چې د اوکراین امنیتي تضمینونه ډیر مهم دي د اروپا لپاره. کله چې په اوکراین کې امنیت تضمین کیږي په اروپا کې امنیت تضمین ده. نو په دې اساس ویلی سو چې له دې لفظي شخړې نه وروسته که تاسو د اروپایي هیوادونو د مشرانو غبرګونونه وګورئ، هغوی ټول پر دې باور باندې وو چې زیلنسکي پر حق باندې وو او ټرمپ په دې باندې تورنه وو چې د ډیر تمایل د پوتین خواته کړی. دا چې څه تمایل یې ولې کړی او تمایل یې واقعا هم کړی چې ولې کړی په دې به وروسته بحث وکړو. اوس مسله همدغه ده چې هغوی فشار واردوي په ټرمپ باندې لکه څرنګه چې
منځني ختیځ لپاره طرحه وه، فشار وارد سو، دی ونه توانېده. نو اوس به له دې نه وروسته زیلینسکي ممکن برېټانیا ته سفر وکړي، ممکن نورو هیوادونو ته لاړ شي، دی به بیرته اوکراین ته نه ګرځېږي، ځکه که چیرې اوکراین ته وګرځېږي دا مسلې شکېږي. نو دی به کوشش وکړي چې په منطقه کې پاتې سي، برېټانیا ته لاړ شي، نورو هیوادونو ته لاړ شي او داسې یو حالت رامنځته کړي تر څو روسیې سره صلح ته ورسېږي او د یو امنیتي تضمین په واسطه. مننه کوربت. امان صاحب ستاسو په رنګ باندې وروستي لفظي شخړې چې په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ټرمپ ترمنځ رامنځته سولې نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې محمدي صاحب تاسو ته، وریا صاحب ته، عزیز صاحب ته او د تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته هم روزه مبارکي وه، هم خپل سلامونه نیکې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خبره دا ده چې امریکا موږ څو وارې ستاسو له میز نه ویلي چې امریکا نور جګړې نه خسته سوی ده او دا سیاست شخصي د ترامپ نه ده، دا بهرني سیاستونه د رئیس جمهوران د امریکا مختلفې کمیټې دي تاییدوي او تعینوي او د اوکراین په هکله باندې مخکې له مخکې دا طرحه جوړه سوې د امریکا د سیاستمدارانو لخوا نه او په دغه لیول به دوی روانېږي او دا به تطبیقي دي که به هېڅ تغییرات نه راځي. په دې چې د 1980 کال نه امریکا په جګړو کې مستقیم د ویتنام له جګړې را په دې خوا دغه لنډ تاریخونه کې تر پرونه پورې په افغانستان کې په جګړه کې و او تر هغه پرونه پورې چې تر هغو د زیلنسکي سره کینی په اوکراین کې اوس هم په جګړه کې د ښکیل د امریکا اقتصاد بیخي ویجاړ سوی، ختم سوی. دا هغه ساختګي چې دننه یې چینجیو خوړلي او غاټه ونه چې ټیلی کې غورځېږي، امریکا نن په هغه سمبول تبدیله سوې ده د اقتصادي لحاظه. صحیح صاحب قدرت د نظامي ځواک به قوي، بل به احمد د نظامي ځواک ساتله هم مصارف په کار لري او مصارف نسته. د ولې نن په اروپا باندې 25% ټکس لګوي، ولې په کاناډا باندې 25% د مالیاتو ټکس لګوي، په بل لګوي. دا ټول ضعف د اقتصاد د امریکا ده او خصوصا جمهوریت خواو دموکراتانو په دغه مختلفو جګړو کې د بې ساره مصارف وکړل چې بې حده زیاته پیسې مصرف شي. اوس ګورئ اروپا اتحادیه او خپله اوکراین وایي چې موږ ته د امریکا لخوا نه 100 میلیارد ډالر مصارف شوي دي. ترامپ وایي 350 میلیارد مصارف شوي. امریکایي اروپایي ټولنه وایي، اتحادیه د اروپا وایي چې نه، امریکا 183 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. دا تفاوت د مصارفو وګوره، تفاوت د تهمتونو وګوره او څونه مصرف شوي دي او څونه اختلاس شوي دا پیسې وګوره. یعنې خبر دا ده چې دغه دریځ د امریکا دا په نفع د ټولې نړۍ ده. دا نه بهترین سیاست د امریکا زه شخصا په صفت د یو تحلیلګر تاییدوم چې امریکا باید ځان ټول کړي له نړۍ نه. دغه اډې چې په 80 هیوادونو کې دا اډې لري، د میاشتې په میلیاردونو ډالر ورکوي، دا باید ټولې کې. دنیا باید یو قطبي نه اوسي، څو قطبي ته باید لاړ شي. انسانان باید آزاده ژوند وکړي، د استثمار لاندې نه اوسي. که چا منابع په کار دي وادې خلي رادې سي. پوتین همزمان ورته اعلان وکړه، هم اروپا ټولنې ته هم امریکا ته، راسئ ګاز هم په کار ده، تیل هم په کار ده، کوم نایاب مواد هم څه په کار دي، په سلهاوو تریلیونو مواد موږ لرو په روسیه کې، راسئ وکړئ قرارداد. هم هغه خاوره چې نن د ما په تسلط کې د اوکراین هلته یې غواړئ که داخل د روسیه کې غواړئ، زر ته حاضر امداد یې کوم. یعنې موږ افغانستان حاضر یې سو چې هر چاته یې ورکړو، اما په زور نه، په زور نه، د یو تړون پر اساس. تړون پر اساس. زیلنسکي یو سپین سترګی، یو ماشوم، یو اکتیور، دا نه سیاستمدار و نه سیاستمدار ده. دا امریکایانو لکه سمبول غوندې لکه نور اشغال شوي هیوادونو د سمبولیکي انسانان راولي او اداره او جګړه امریکا اداره کوي او چې وځي هغه هیوادونه ختمیږي. نو دا بیلګې دا ډېر دي په دې نړۍ کې، لکه د عراق، لکه افغانستان، لکه سوریا، لکه نور دا هیوادونه. دا زیلنسکي هسې زیلنسکي اوس اروپایان ټپوي په ضد د امریکا، په ضد د روسیې. زه تاسو ته ووایم چې ارقام د کومکونو دی. اتحادیې د اروپا 140 میلیارد ډالر کومک کړی دی دغه 3 کلو جګړه کې. بریتانیا 14.2 میلیارد کومک کړی په دغه جګړه کې اوکراین سره. 14 میلیارد ناروې کړي دي. جمله 380 میلیارد اشاریه 2.
دا کومک سوی دی ورسره. روسانو 210 میلیارده مصارف سوي په دې جګړه کې. که دا پیسې د ترامپ په گفته باندې که موږ په رغونې د نړۍ د صحت په حق باندې موږ بېوزلې هېوادونو سره که دا موږ سرمایه‌ګذاري کړو په معدنونو په زیرمو باندې د دنیا موږ به چېرته نن تللي وو. ولې په 3 کلو کې موږ جګړه په دې حالت ته ورسېدلو. مننه. کوروت اوریا صاحب د تاریخ په دې حساسه مقطع کې په اوکراین کې له 3 کاله جګړې دربدرۍ او ورانیو وروسته د اوکراین د جګړې برخلیک کوم لور ته روان دی؟ دنیا اوس په یو ځانګړي شرایطو کې شتون لري چې ترامپ غواړي اوسني نظم ته تغییر ورکړي او روسیا په یو ډول نه یو ډول په خپل دوست تبدیله کړي او د روسیې سره یو ځای د چین په مقابل کې ودرېږي. دا د ترامپ ستراتیژي ده. مګر پاتې دې نه وي چې امریکا نوره نسي کولی خپله اراده په جهان باندې تحمیل کړي. نوره امریکا د پاناما کانال نسي نیولی، ګرینلند نسي نیولی، د باګرام نظامي اډه نسي نیولی. دا فقط د خوب او خیال په سطح باندې یا جای باندې پاتې کیږي. زلنسکي یو تاریخي اشتباه وکړه. تاریخي اشتباه دا وه چې کوم وخت کې روسانو په ده باندې حملې وکړلې په اوکراین باندې، ده په امریکا باندې حساب وکاوه او د امریکا خپل ستراتیژیک او اساسي او بنسټیز دوست وګاڼه او پر همدې بنسټ باندې د جنګ ته ادامه ورکوله. مګر په دې نه پوهېده چې امریکا د هیڅ چا دوست نه ده. امریکا له هیڅ چا سره دوستي نسي کولی. موږ په خپل هیواد کې د جمهوریت تجربه لرو. جمهوریت یې پرېښوده او دوی ته نه ولاړل. نو نن یې زیلنسکي پرېښوده او امریکا ورته وایي چې یا به موږ کومکونه در باندې بندوو، یا به موافقتنامه امضا کوې، یا به خپله خاوره روسیې ته ورکوې، او یا موږ کومکونه در باندې بندوو، او یا به ټول معدنونه موږ ته راکوې. نو په اوسنۍ شرایطو کې اروپا به تر زیاتې کچې پورې له زلنسکي نه دفاع وکړي، مګر د اروپا مرستې کفایت نه کوي چې له زلنسکي له خپلې پاتې جغرافیا نه دفاع وکوي. یعنی نشي کولی؟ نشي کولی، ځکه د اروپا مرستې نظامي دي که هغه اقتصادي دي هغه محدودې دي نسبت به د امریکا مرستو ته. تر اوسه پورې د امریکا مرستې، کاناډا مرستې، د استرالیا مرستې جمع د انګلیس او اروپا مرستې باعث د دې کېدلې چې زلنسکي لږ او ډېر له ځان څخه دفاع وکوي. دا که اوس د امریکا مرستې بندیږي او تنها د اروپا او کاناډا مرستې پاتې کیږي، انګلیس هم په شک کې ده، نو دا به ونسي کولی چې د روسانو په وړاندې له خپل هیواده دفاع وکړي. هغه ده چې په تدریج سره به ګام په ګام باندې هره ورځ روسان د اوکراین نوي سیمې، نوي ولسوالۍ، نوي ښارونه او نوي جغرافیا ترلاسه کوي او اشغالوي به او زلنسکي به د هرې ورځې په تېرېدلو سره شاتګ کوي چې پر دې بنسټ باندې به زلنسکي بله لار نه لري غیر له دې چې دغسې یو تړون امضا کړي چې هغه په اصطلاح د زار و جام وي ویش کړي او تر زیاتې کچې پورې له دغه 100,000 کیلومتره جغرافیا د اوکراین هم تیر سي او دا تړون به د دوی لپاره هیڅ نوع توازن ونه لري. یعنی د دوی ملي یو طرفه به وي، کاملا یو طرفه او یو جانبه به وي. دی به خپل معادن هم له لاسه ورکوي او خپله جغرافیه به هم له لاسه ورکوي. مګر د اوکراین امنیت د اروپا امنیت ده. د اوکراین امنیت په اصطلاح د غرب د ارزښتونو امنیت ده. که اوکراین امنیت ونه لري نو اروپا به هم امنیت ونه لري. مننه. بیا به درته راشم. احمدزی صاحب، تاسو مخکې وویل چې ټرامپ غواړي یو نوی تمایل د روسیې په طرف ته دی. ولې دا تمایل دی؟ ګورئ، کله چې روسانو په اوکراین باندې برید وکړ، د امریکا پالیسي په هغه وخت کې دا وه چې اوکراین دې ته تحریک کړي چې په ناټو کې شامل وو. خو په ناټو کې د شاملېدو ستونزه دا وه چې اوکراین باید په کریمې باندې برید کړی و، نیو نازیزم باندې، ځکه چې هلته تور سمندرګی ده. تور سمندرګی او کریمه د
اوکراین په جنوب کې پراته دي. کله چې تور سمندرګي باندې دوی حمله کړې وه نو په هغه صورت کې یو څه غرب کوشش کوي چې له دوی سره کومک وکړي او دغه ځای د خپل د اوکراین خاوره وګرځوي. کله چې د اوکراین خاوره ګرځول کېږي نو د روسیې سمندرګي هم دې پورې تړل کېږي. که بیا په ناټو کې شامل شي نو په هغه صورت کې کولی شي چې غرب او امریکا خپلې منافع تامین کړي. خو دا چې دوی ونه توانېدل او روسیې په اوکراین باندې برید وکړي، دې ته یې پرېنښود چې ناټو کې شامل شي او دوی خپل پلان ترسیم کړي. نو غرب چې هغه کوم اهداف وروسته له هغې نه تعقیب کړل، دوی پر دې ټرمپ پر دې وپوهېده چې هغو اهدافو ته ونه رسېدو. مثلا د هغو اهدافو دا و چې د پوتین یا د روسیې کمزوري کول ول. خو 3 کلو جګړو کې که موږ وګورو هر کال تر 180 تر 150 میلیارده امریکایي ډالر له نورو کلونو ډېر دوی پیدا کوي روسان، ځکه چې تیل په نړیوال بازار کې جګ شول. دوی د چینایانو د هندوانو خواته تمایل وکړو، پر هغوی باندې ډېر زیات تیل خرڅ کړه. دوهم پوتین د غرب د توقع خلاف ډېر په قدرت کې پاتې شو. دوی پر دې باور وو که چیرې په روسیې باندې دغه بندیزونه لګیږي، دغه حد اکثر فشار واردېږي، نو ممکن پوتین ته ستونزې جوړې سي او دی له واک نه لرې سي. خو د هغوی د توقع خلاف پوتین ډېر په قدرت کې پاتې شو او ډېر حاکمیت یې ترلاسه کړه. دریم بحث یې دا و که چیرې دوی دغه بندیزونه ولګوي نو د روسیې اقتصاد به متزلزل کی، د دوی په کرنسۍ باندې به ډېر تاثیر وکړي. که تاسو وګورئ کله چې لومړی دغه بندیزونه ولګول، یو روبل د امریکایي ډالرو په مقابل کې 150 ته ورسېدل. خو کله چې پوتین نوې ستراتیژي اعلان کړه نو هغه ستراتیژي دا وه چې انترین هیوادونو ته دوی په ډالرو باندې مال نه ورکوي، په روبلو باندې ورکوي. دا چې هغه هیوادونه مجبور ول دوی نه په روبل باندې واخلي نو بیرته روبل په 80 کې سو او له هغې نه مخکې چې کله جګړه نه وه په 83 کې وو، یعنې لږه حالت نه مخکې راغله. نو د 3 کلو په تېرېدو سره ټرمپ په دې ته ورسېده چې پوتین ورځ په ورځ باندې قوي کېږي. د پوتین د قوي کېدو ترمنځ چینایان قوي کېږي چې چینایان ډېر مخکې روان دي او نوې ټکنالوژي د هغوی په لاس کې ده او کوشش کوي چې نوی سیاسي نظم د بریکس په واسطه باندې تعریف کړي. نو په دې اساس د کوشش وکړي چې ټرمپ سره یو تمایل وښیي، ټرمپ ته نږدېوالی وښیي، ټرمپ سره ملګرتیا په لاره باندې واچي او د چینایانو مخه ډب کړي چې څو چینایانو مخه ډب سي. دریم بحث دا ده چې د په انتخاباتي کمپاینونو کې دې وعده کړې وه کله چې دی ولسمشر کېږي نو دی به د اوکراین جګړه ختموي او دی په کراتو باندې ویلي وو. خو دا چې اوس دی رئیس جمهور شوی ده او غواړي هغه اهداف چې مخکې په انتخاباتو کې د یو ګوند په واسطه باندې چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند وعدې ورکړي خلکو ته، یو څه کوشش وکړي چې هغه وعدې هم خلکو ته په نښه کې او خلکو ته وښیي چې موږ کومې وعدې کوو او هغه پوره کوو، تر څو د دیموکراتانو د فشار لاندې رانسي. چې ټرمپ غوښتل چې پاناما ونیسي، ګرینلینډ ونیسي، کاناډا خپله خاوره کې یو اهدافو ته ورنسېده او د اوکراین د جګړې د ختمېدل یې ښودلي وو، هغه هم ونه توانېده. او څلورم بحث پکې دا ده چې ټرمپ کوشش کوي چې اقتصاد ورغوي. کوشش یې دا ده چې په دغه اساس باندې پوتین دته ویلي چې هغه ځمکې چې موږ نیولې دي د اشغال لاندې دي، که چیرې دا موږ ته راکول سي د دې معدني موادو قرارداد له امریکا سره کوو. نو هغه معدني موادو قرارداد د اوکراین د معدني موادو قرارداد امریکا ته یو ښه اقتصاد ورکولی شي. کورکبت مننه. امان صاحب فکر نه کوئ چې د زیلانسکي او ټرمپ ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته دا واضح شو چې ټرمپ نوره جګړه نه غواړي، ان که د کاني زیرمو په بدل کې وي؟ دا وضعیت څه کوم لور ته روان دی؟ خو زیلنسکي ما مخکې مو ویلې چې د اروپایانو په شا ټپولی، په هغه اساس یې دا جرأت وکړ او دا یې ویلې چې څو ښارونه نور هم دي محمدي صاحب په روسیه کې چې هلته روس ژبې خلک ځوان کېږي. د هغې بېلګه په صفت باندې ته ووایم چې اودیسه نومېږي یو ښار ده بحري او دا ډېر لوی ښار ده، تقریبا هلته 99% روسان ژوند کوي، ولې جغرافیه د اوکراین په نامه ده. نو هغه هم دا قانون د ملل متحد کې هم دا سته دي چې هر څوک غواړي د هر هېواد، هر انسان غواړي د هر هېواد پاسپورت واخلي، کولی شي هلته ژوند وکړی شي. دغه 4 ولایتونه چې فعلا د روسانو په لاس کې دا ټول روسي پاسپورتونه وخت اخیستي دي، داوطلبانه، نه په زور نه په جبر. کریم کې ټول روسان ناست وو، دا تاریخي لحاظه کریم د روسیې خاوره وه. دا بحث اوږده راغلو د سرنوشت د زیلنسکي کله چې د هغه نه وشړل سو، حتی غرمې ډوډۍ ورنه کړل سوی ده ته، د ضیافت میز جوړ شوی و، ده ته ویلې چې ووځه هغه قصر سپینې ماڼۍ نه ووځه. دا سړی وشړه، دا لاړه په تیاره کې سپور سو، کوم خوا ته لاړه، بېرته وزر جاري کړی چې بېرته راځي داخل ته راسي، ویل چې نه ډېر د ناوخته کړله. حتی نور ترامو سره هم نه کتل. هغه پرواز وکړه، دا نن یې پرواز وکړه، مخ په لندن روان ده. خو زه فکر کوم چې اروپا هم د سره اتنا کومک نشي کولی او د زیلنسکي نه ته غیر دې چې یو پناه ورکړي سیاسي، نور د حکومت سره څوک کومک نشي کولی بدون د امر د امریکا نه، او ژوند د اروپایانو تړلی د امریکا په ژوند پسې.
که چېرته امریکا او اروپا سره خپل مابین کې سره جدا سول د امریکا په خپله انزوا د اقتصادي تم روانه ده بل بازار نه لري هغوی مجبوره کېږي محتاجېږي همدې روسیې ته او اروپا دا نه غواړي چې محتاج د روسانو سي مجبور مکلف دي د امریکا کم شرایط چې پرېږدي هغه به مني یا به روسیه مني یا به امریکا مني دوه لارې اروپا ته پاتې کېږي او د زلینسکي په خاطر باندې انګلیس قرباني ونه ورکوي دا المانان یې ورکوي المانانو چې ویل چې زه هغه پیشرفته راکټونه به ورکوم نوي صدر اعظم یې ویلې پوتین ورته ویلې که دا دفعه د یو راکټ ورکړو زه مستقیم خپله مرکز د جرمني چې څه نومېږي هامبورګ خپله مستقیما هامبورګ درته ولم بدون د کابل کاسي په اټومي سلاح د ولم همدا خبرې دي چې علاني دي دا وایي نه ټوکې دي نه تعدید ده نه دا کوم په زمن دی کې زلنسکي درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست تودې خبرې خپرونه دوام لري مهرباني امان صاحب او زلنسکي اوس پښیمانه به مې زه پکې کوم خپلو رئیس جمهور د فرانسې هم مخکې له زلنسکي د ترامپ سره ملاقاتونه وکړل هغه یو شی وویل چې روسان د کوشش وکړي چې خپل پیسو نه تیر سي د روسانو ډېر زیاتې پیسې د اروپایي په بانکونو کې وې په اساس د قراردادونو د نفتو د ګازو او د نورو موادو سالته پیسې زیات هغه ټول کنګل سوي لکه د افغانستان پیسې چې کنګل دي په امریکایانو طرفه داسې د روسیې بانکونه هلته کنګل سوي پیسې چې هغه په میلیاردونو پیسې په همدغه جګړه د اوکراین کې همغه د روسانو د پیسو نه دوی څه استفاده کړې ده او روسان یو روپۍ چاته نه بخښي نو په دې وجه باندې زه فکر کوم زلنسکي بایلونکی ده او خپله اوکراین تجزیې ته روان ده دا چې امریکا راځي او ضمانت د ده د منطقي ضمانت کې او دغه معدنونه چې اخلي په دې معنی چې دلته به نه ناټو پورې مربوط کېږي نه بل پورې کېږي امریکایان به پراتې معدنونه به استخراجي روسان به نور حمله نه کوي پرې کور دی آباد مننه اوریا صاحب له ټرمپ سره تر ناندرۍ وروسته له زلنسکي ډېری اروپایي هیوادونو اروپایي ټولنې ملاتړ وکړ فکر کوئ چې د جګړې په ډګر کې به هم دوی له اوکراین ملاتړ وکړي دا ملاتړ به باعث دې نه سي چې زلنسکي د روسانو په مقابل کې داسې حمایت کړي چې له ځان څخه د دفاع وکولی سي د اروپا نظامی او اقتصادي ملاتړ به د هرې ورځې په تېرېدلو سره له اوکراین څخه کمیږي او په آخرین تحلیل کې به صفر ته رسیږي په اوکراین باندې به یو اړخیزه صلح تحمیلیږي او د اوکراین پاتې جغرافیا به د یو کوچني اوکراین هیواد په حیث باندې د اروپا او د روسیې په مقابل کې د یو حایل سیمه وګرځي او په اکثر ګمان سره زلنسکي شاید له خپل واک څخه لرې سي او په جای به کوم بل څوک راولي او هغه هم غربیان به دا توطیه ورته وکوي اما په نتیجه کې چې د اوکراین او روسانو په مابین کې صلح څومره زر راځي یا توافقات څومره زر امضا کیږي یا نه کیږي یا جنگ څومره زر ختمیږي یا نه ختمیږي ترامپ او د روسانو په مابین کې به ډیپلوماټیکې اړیکې بیا ورغول سي ترامپ به ورو ورو په روسانو باندې خپل بندیزونه کم کړي او د دوی به یو بل سره ډیپلوماتان تبادله کړي فکر کوئ اوریا صاحب چې اوکراین بل امریکا پرته جګړه انتخاب کړي نه نشي کولی نه پرته له امریکا کولی سي نه پرته له اروپا کولی سي نور که جګړې ته ادامه ورکوي پاتې جغرافیا هم له لاسه ورکوي روسان هغه اشغالوي نو همدا علت ده چې په یو وخت کې به دا تن ورکي یو نابرابر توافق ته اما اوسنی وضعیت د چین لپاره د منلو وړ نه ده سره له دې چې د اروپا لپاره د منلو وړ نه ده د چین لپاره هم د منلو وړ نه ده ځکه چې د روسانو او امریکانو روابط سره ګرمېږي کیږي هر څومره چې د روس او امریکا روابط سره ښه سي هماغومره چین نقص کوي
او زه داسې فکر کوم چې روسان او امریکایان به یو ستراتیژیک هوکړې ته رسیږي او هغه ستراتیژیک هوکړه به دا وي چې ټوله مرکزي اسیا چې اوس تر زیاتې کچې پورې اقتصادي لحاظه د چین په انحصار کې ده دا به کاملا روسانو ته پرېږدي او ورو ورو په مرکزي اسیا کې د چین نفوذ محدود کړي او ترامپ به خپل ټول ځواک متمرکز کړي پر پاکستان باندې او اخواته آسیا پاسفیک باندې او بحر د هند او بحر قاهر په دې جیونه کې تر څو د چین مخه ډب کړي او ورو ورو به یا روسان د چین په وړاندې د امریکا متحد ګرځي او یا به په یو بیطرفه هیواد باندې تبدیلیږي له چین څخه به د امریکا په وړاندې دفاع نه کوي که ترامپ دغه هیلې ته ورسېدلو په ستراتیژیک ډول باندې به چین باندې زیات فشارونه وارد کړي اروپایان هم په دغه ستراتیژي باندې پوهیږي اوس یو غمرازی یا زړه درد له زلنسکي سره کوي اما په یو ستراتیژیک یعنی دا یو نمایشي ملاتړ ده له زلنسکي څخه د نمایشي او اروپایانو موقتي ملاتړ ده او زیات عاطفي او اخلاقی بڼه لري اما په یو ستراتیژیکي او په محتوا کې اروپایان هم زلنسکي تنها پرېږدي نو بهتره دا ده چې موږ افغانان دا زده کړو چې په بهرنیو ځواکونو باندې بهرنیو هیوادونو باندې تکیه کول دا ده چې د زلنسکي په سرنوشت باندې اخته کیږي اما پاتې دې نه وي چې د دغه تعاملاتو پایلې د افغانستان لپاره مثبت دي. کور جواد مننه بیا درته راځم احمدزی صاحب که راسو اروپایي ټولنې ته فکر کوئ چې اروپایي ټولنه به په هغه ډول چې ټرامپ غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي؟ ګوري اول خو اروپایي ټولنه چې کومې چیغې ننې وهي د دوی مشران چې له زیلنسکي نه به دوی ملاتړ وکړي دا د دې لپاره ده چې ټرمپ دې ته تمایل وکړي تر څو د اوکراین د امنیت تضمین لپاره له اروپا نه حافظ د صلح ځواکونه چې ورته وایي د اوکراین لپاره استخدام کړي او مصارف یې امریکا په لاس کې واخلي خو ټرمپ تر اوسه دا رد کړی ده چې دی به حافظ د صلح له اروپایي هیوادونه زیلنسکي ته یا اوکراین ته استخدام نه کړي او دا پوتین هم نه ده منلی. دوهم بحث دا ده چې د اروپایي هیوادونو نظامی کلنۍ بودیجه 180 میلیارد امریکایي ډالر ده او د امریکا 810 میلیارد امریکایي ډالر ده نو که تاسې دا ورسره مقایسه کړئ د هغې څلورمې برخې ته هم نه رسیږي نو په دې اساس باندې اروپایي ټولنه که چیرې هم غواړي خواست دا یي چې د زیلنسکي ملاتړ وکړي دوی نسي کولی په دغه نظامي اساس دوی نسي کوی ځکه نسي کوی چې دریم بحث پکې دا ده چې اروپا تیل یا نفتو ته له روسیې او امریکا نه ډېر ضرورت لري که چیرې دوی د امریکا خبره ونه مني نو په دې اساس به امریکا پر دوی باندې نفت بند کړي لکه څرنګه چې په لومړیو کلونو کې روسانو پر دوی باندې بند کړ ون سټریم 1 او سټریم 2 چې کله ولګېدل هغه لارې بندې سولې په دوی د تیلو په اروپایي هیوادونو کې قیمتونه ډېر لوړ سو او عامه افکار د حکامو پر ضد باندې راوپارېدل ان د دې جوګو یعنې دې ته رسېدلي ول چې حکومتونه هلته وپرځول سي اوس که چیرې دوی د امریکا طرحه نه مني د امریکا طرحه مني امریکا چې په دغه څو کلونو کې دوی ته نفت ورکول نو که چیرې پر دوی باندې بندیږي عامه ذهنیتونه به بیا د اروپایي ټولنې په وړاندې باندې راوپاشل سي. بل بحث جناب محمدي صاحب دا ده چې روسانو سوریه او ایران په تیر کې په امریکایانو خرڅ کړي او دغه خرڅېدل چې د اوکراین د معاملې په اساس باندې یعنی دا مسله دا نه ده چې پوتین دا مسله اوس مطرح کوي دا مخکې تر دې سوې ده چې ایران خرڅوی ده په امریکایانو باندې نو په دې اساس باندې تاسو کې سلګي لاروب سفر ایران ته وګورئ هغه هم همدغه پیغام رساو ایران ته چې دوی باید له امریکا سره جوړ شي او له امریکایانو سره دوی مسایل یا خبرې د یورانیم د غني کولو په واسطه باندې دی له اسلامي جمهوریت سره اوس که چیرې ټرمپ دې نتیجې ته رسیږي وکولی شي چې د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کیږدي او پوتین ایران مکملا ورته پرېږدي نو په هغه صورت کې دوی کولی شي چې ایران نور هم محدود کړي او ایران به په غله کې یا پاشي او یا به دې ته زمینه مساعدوي چې د امریکا غوښتنې ومني. بل بحث پکې دا ده چې په اوکراین کې د روسیې او د امریکا ډیپلوماتانو ناسته وکړه دوی خبرې وکړي او دغه خبرې په دواړو هیوادونو کې د سفارتونو لوړې کچې ته رسول ول چې په دې تیرو جنګونو کې دغه مسایل خراب سوي ول او دا ډېرې ټیټې کچې ته را رسېدلي وو بالخصوص د بایډن په حکومت کې ځکه چې ټرمپ ویلې چې بایډن کوم عملیات ترسره کړه په امریکا کې د مونږ ډیپلوماتان له امریکا سفارتونو نه راوویستل ټیټې کچې د تعامل ورسول همدغه کار مونږ هم وکړو په روسیې کې هم د دوی تعاملات ټیټې کچې ته ورسول نو اوس د دغه کچې جګولو لپاره دا باید یو باور فضا رامنځته کړي دی وایي پوتین وایي چې ټرمپ غواړي چې زر تر زر یو
اوربند رامنځته سي په اوکراین کې خو پوتین وایي چې دا باید د باور د فضا رامنځته کولو وروسته رامنځته سي چې د باور د فضا رامنځته کولو بحث همدغه ده چې اقتصادي تړونونه دي او هغه فشارونه او بندیزونه چې په تیر کې د امریکا په تیرو 3 کلونو کې د امریکا له خوا نه په روسیې باندې لګول سوي دي د دې کموالی ده یا د دې ثبوت ورکول دي چې دا به کرا باندې راکمیږي په تدریجي ډول باندې روسیې باندې او په ډیپلوماټیک لحاظ باندې دغه سفارتونه لوړې کچې ته رسول دي نو له هغې وروسته به دوی پر دې باندې خبره کوي چې څنګه په اوکراین کې اوربند رامنځته کړي. مننه کورابت امان صاحب فکر کوئ چې اروپایي هیوادونه به د دې جوګهیي یا به دا هوډ ولري چې هغه مصارف چې په اوکراین جګړه کې امریکا پورته کول دغه اروپایي هیوادونه دغه مصارف اوس پرې کړي؟ نه اوکراین ته اوس هم اروپایانو پیسې قرض ورکړي دي خپلې پیسې ته یې واړي اوکراین نه. تاسې ولسمشر د فرانسې وایي چې موږ سره یې هوکړه چې موږ خپلې پیسې ته یې غواړو بېرته ده یعنې یو اتحادیې اروپا د تر اوسه نه دي چې موږ پیسې مفته ورکړي یعنې د تر اوسه نه دي چې موږ قرضه ورکړې اوکراین ته یا مفته هم ورکړي دي. لندن هم پیسې قرضه ورکړي دي فرانسه وایي چې ما ورکړي دي او ما ته مقابل د پیسو کې ما ته معدن وعده کړې ده مخکې له امریکا نه. امریکا اوس غواړي د دوی معدنونه زیرمې واخلي او ما سره زلنسکي څو وارې خپله وړاندیز کړی ما ته کړی چې تاسو ته پیسې راکړي زه تاسو ته هغه درکوم معدن درکوم. نو په دې وجه باندې اوکراین تجزیه کېږي محمدي صاحب دا وغواړي ونه غواړي دا نور څوک حمایه کوي نه او د زلنسکي په خاطر بیا زه تکراروم چې اروپا نه غواړي چې امریکا له لاسه ورکړي. بله خبر دا د جهان په تقسیمېدو ده. همدې کې یو سوال پیدا کېږي که احیانا امریکا له دې جګړې څخه وځي او اروپایي ټولنه داخلیږي د اوکراین جګړې ته په هغه وخت کې به سناریو څه وي؟ نو که اروپا داخلیږي هغه ته بیا به جګړه دوام لري او اروپا به مطلق مستقیما دغه سره جګړه کوي. امریکا یو شی ویلی چې جګړه که کوئ په چوکاټ د ناتو کې به جګړه نه کوئ دا امر هم کړی امریکا. ناټو په نامه به څوک جګړه نشي کولی روسان سره چې هر هیواد د اروپا غواړي روسیې سره جنګ وکړي په خپل مابین کې د جنګ وکړي ولې بدون د نوم د ناټو نه. بیا هغه وخت کې د روسانو زور څوک نه لري لاس د روسیې ازادیږي بیا به هغه سلاګانې په اروپا استعمال کړي چې په تاریخ کې به دوی تر اوسه په نړۍ کې نه استعمال شوي دي او انسانان ته به نوې سلاح اوسي او دا به طبیعي د اروپایي. نو په دې خاطر باندې کوشش کوي چې دغه جګړې مخه ونیسي. خپله بایډن زلنسکي ته وایي چې ته غیر جګړې نه بل شی نه غواړې او موږ غواړو صلح ته د خپل ملت ته صلح نه غواړې او موږ د درېیمې نړیوالې جګړې مخه نیسو. دی بیا هم زلنسکي بیا باور نه کوي چې بس خپل هغه باندې ولاړ د خبر باندې. خبره دا ده چې اوس افریقا تقریبا مکمله چین په لاس کې ده آسیا منځنۍ طرفونه ویشل شوي دي. زه فکر کوم نه د وایم سبا بل سبا لس کاله بعد خو شل کال دېرش کاله بعد اروپا مکمله تحت کنټرول د روسانو به اوسي. صحیح مکمل. په همدې کې بیا هم یو سوال د زلنسکي پر وړاندې د امریکا دغه ډول برخورد د اروپایي ټولنې ملاتړ د ناټو سازمان په اړه باندې اوس وضعیت به څه کېږي؟ تاسو وویل چې ټرمپ وایي چې د ناټو تر بیرغ لاندې به جګړه نه کوي. امریکا ویل چې 1 روپۍ اچوم 1 روپۍ د ټول هیوادونو سره اچوي ناټو سره که 10 روپۍ اچوم 10 روپۍ دې اچوي که 100 روپۍ چې 100 روپۍ دلته ډېر هیوادونه دي چې دغه توان قدرت نه لري اما ناټو مکمله ساتل شوې ده نظامان د امریکا په بودیجې باندې ساتل شوې ده نه دغه نور هیوادونه د ناټو په نامه د غړي اوس فنلند هم تللی ده پولند هم تللی ده ناټو ته دا خپله لولږې مري ډېر کوچني هیوادونه دي دا اقتصادي لحاظه ضعف د اقتصاد دي اوس غواړي د ناټو په نامه باندې خپلې اردوګانې خپلې پولیس تمویل کړي په امریکایانو په ډالرو باندې. امریکا نور سیاست کې تغییر دا طرح د نه د بایډن نه ده دا طرح د سیاستمداران دي امریکا دي چې خپل هغه ته تغییر ورکړي سیاست د تاریخي تغییر ورکړي نړۍ په سطح باندې. بس د تقریبا 2 پیړۍ کېږي په دغه سیاست کې امریکا خصوصا یو پیړۍ کېږي په دغه سیاست کې ځان غرق ګټې ونه رسوله په میلیونونو انسانان بیکار دي په میلیونونو انسانان بیروزګار او معتادین دي. امریکا خپله در په در د اقتصادي لحاظه چې نه یو چورو چپاولې لګولی ده په نورو نړۍ باندې ولې دوی خپل تولیدات نه لري. نو خبر دا ده چې اوس نړۍ تقسیمات ته روان ده څنګه چې موږ پخوا نه پیشبینیګانې کړي دي او وایو سیاستونه د نړۍ کوم روان دي. چین هم خپل حق راخیستی ده او اروپا مکمله امکان لري چې 2050 کاله پورې
مطلق د روسانو د په چرخش باندې به خپل اقتصاد دوی ګرځي د روسانو په هغه باندې په کم کار چې دوی ورته وایي هغه کار به هغوی کوي او اکمالات به د اروپا ټول د روسانو له مځکې نه کېږي. کورابت مننه. اوریا صاحب اوس که جمع بندي وکړو دغې جګړې او په زورواکو په ځانګړې توګه پر امریکا باندې اعتقاد او باور ته په کتو سره کوم درسونه ترې اخیستل کېدای سي؟ زه غواړم لږ عرض وکړم چې ترامپ غواړي په اروپایانو باندې فشار راوړي چې دوی باید 5% خپل ملي عواید ناتو ته ورکړي. دا یو. دویم، ترامپ غواړي چې خپل نظامي ځواکونه له اروپا نه وباسي راولي اسیا پاسفیک ته او اروپایي هیوادونو ته وایي چې تاسې خپل نظامي بودیجه زیاته کړئ چې تاسې وکولی سئ په مستقلانه ډول باندې د روسانو په وړاندې له ځان څخه دفاع وکوئ. موږ خپل نظامي ځواکونه باسو، لوی د چین په مقابل کې جپجې کوو. اما راځو دې ته چې اوسنۍ دنیا چې ده دا فقط د ګټو دنیا ده. دلته ایډیالوژي، دین، مذهب، اخلاق، حقوق بشر، انسانیت هیڅ ارزښت د نړۍ سترو قدرتونو په ځانګړي ډول د امریکا لپاره شتون نه لري. هغوی د $1 لپاره دې ته حاضر دي چې په میلیونونه انسانان ووژني، تباه او برباد کړي. غټ درس د ټولو لپاره دا ده چې هیڅ هیواد، هیڅ چارواکی، هیڅ حکومت باید په بهرني هیواد په ځانګړي ډول د دنیا په سترو قدرتونو لکه امریکا باید تکیه پې باندې ونه کوي، باید په حمایت باندې حساب نه کوي، بلکې په خپل ملت باندې، په خپل ملي ګټو باندې، په خپل ملي عوایدو باندې ځان بسیا کړي او ځان متکی کړي او خپل استقلال او تمامیت ارضي وساتي. مګر څه شی چې دا دنیا یو نوې لوبې خواته روانه ده او ترامپ په ډیر سرعت باندې دنیا نوې لوبې ته بیایي. اروپایان له ترامپ سره له امریکا سره مخالفت نه کوي، د پردې شاته هم ورسره هوکړه لري او څو راتلونکو ورځو کې به هم د اوکراین په هکله او هم د نورو دنیا ستراتیژیکو مسایلو په هکله خپله هوکړه علني کړي او دنیا د نوې لوبې خواته چې ځي دغه رقابت پاتې کېږي تنها د چین او د امریکا په مابین کې. اروپا د اقتصادي لحاظه غیر له ګاز نه نور اوس چین پورې څه لري، تړاو لري او له چینه ارزانه محصولات اخلي او په اروپا کې خرڅیږي. دا به د اروپایانو لپاره او د امریکا لپاره مشکل وي چې یا چین تحریم کې او یا د دوی باندې دا ګمرکي مالیه زیاته کی او دا به هیله وي. زه په دې باور یم چې اروپا، امریکا او په راتلونکي کې به روسیه لږ او ډیره په یو خط راځي د چین په مقابل کې. اما د افغانستان لپاره د امریکا او د روسانو په مابین کې د روابطو ښه کول باعث دې کیږي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یو مثبت اجماع رامنځته شي. کورابت احمدزی صاحب اوس باید د اوکراین لپاره لومړیتوب څه وي چې هم له جګړې راووځي او هم باعزته سولې ته ورسیږي؟ اول خو په اوکراین کې فی الحال هم جګړه ده او دا تر اوسه پورې د اوکراین جګړه ګټونکی نه لري، خو دا فی الحال کې بایلونکي اروپایان او اوکراینیان دي. اوس وګورو که چیرې دغه سناریو چې ټرمپ په لاره باندې اچولی دی او ټرمپ غواړي چې له پوتین سره معامله وکړي، نو دا به بیل خصوص د اوکراین په تاوان او د اروپایي هیوادونو په تاوان باندې. نو په دې اساس باندې ښاغلي ټرمپ لکه څرنګه مې ویلي ناټو ته ویلي دي چې د ناټو په چوکاټ کې به جګړه نه کیږي. د ناټو په چوکاټ کې په دې اساس باندې چې په دغه اتلانتیک پیمان کې یوه ماده ده که چیرې په یو هیواد باندې برید کیږي دا په دې معنا په ټولو باندې به کیږي. اوس که چیرې هغوی د ناټو په چوکاټ کې جګړه مخکې وړي روسیې سره، نو طبعا به روسیه بیرته غبرګون ښیي. که په هغو هر هیواد باندې برید کیږي نو دا په دې معنا باندې چې امریکا به هغې مادې ته ژمن پاتې کیږي، بیا به په دې جګړه کې ښکیل کیږي. نو د دې په اساس باندې چې په هغې جګړه کې ځان ښکیل نه کړي، نو هغوی ته ویلي چې د ناټو په چوکاټ کې به جګړه نه کیږي. د اوکراین لپاره ښه لاره دا ده چې دوی په اوکراین کې انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتو وخت تېر شوی ده، زیلنسکي باید هلته انتخاباتو ته زمینه مساعده کړي او داسې یو د دوی په اصطلاح چې په انتخاباتو کې مشروع حکومت راځي، یو مشروع حکومت رامنځته کړي. او تر ټوله کوشش
دا وکړي چې خپل داخلي منافع هغومره چې کولی سي هغه محفوظ کړي وي ګټي. دوی پر دې باور ونیسي چې هغه ځمکې چې دوی له لاسه ورکړي دي له هغو پسې وګرځېږي. هغه ځمکې له لاسه تللي دوی نسي کولی چې هغه ځمکې بیرته راوګرځوي ځکه هغه باندې پوتین قبضه کړې ده او پوتین سره په دغه مسله کې اوس لکه څرنګه چې امریکا همغږې ده، امریکا هم غواړي چې هغه ځمکې د پوتین ته ورکول سي او د پوتین په وړ کاپي. که چیرې دوی د هغو ځمکې د لا خلاصولو کوشش وکړي نو ممکن نورې ځمکې له لاسه ورکړي. او بل بحث ورسره دا ده چې له اروپایي ټولنې سره دوی خپله ملګرتیا وساتي. د اروپایي ټولنې دغه فشار که چیرې وتوانیږي چې حافظ د صلح ځواکونه د اروپایي ټولنې له خوا نه اوکراین ته استخدام کړي، دا به یو تضمین د اوکراین لپاره چې په آینده کې به د روسیې له خوا نه دوی ته خطر ونه اوسیږي. او د دغه تضمین لپاره دغه معامله به د امریکا په مشرۍ باندې کیږي. که چیرې امریکا له پوتین له زیلنسکي سره همغږي ونه اوسېږي، اروپایي هیوادونه په تنها ځان دا کړنه نشي ترسره کولی. نو ځکه اروپایي هیوادونه شور کوي او دغه شور د دې لپاره ده چې تر څو ټرمپ دې ته تمایل وکړي چې تر څو اوکراین لپاره حافظ د صلح ځواکونه له اروپایي هیوادونو نه واخیستل سي، تر څو په آینده کې د اوکراین امنیت تضمین سي. او د اوکراین د امنیت تضمین د اروپا د امنیت د تضمین په معنا باندې ده. خو که چیرې دغه کړنه ترسره نشي نو پوتین زړور سوی ده، پوتین هر شی لاس ته راوړي او بریکس کې دوی حضور لري په ډیره لوړه پیمانه باندې. نو امریکا نشي کولی چې پوتین دې له چین نه جدا کړي یا دې وتوانیږي چې د هغه په مقابل کې وکاروي، ځکه بریکس یو سازمان ده چې په هغې کې چینایان او روسان دواړه همغږي دي، هلته موجود دي. نو پوتین به د خپلې منافعو په اساس باندې هم له چین سره روابط ساتي، هم به له هندوستان سره روابط ساتي او هم به له امریکا سره ساتي. او لوبه به کرا له هارتلند نه نیملند ته اوړي چې په نیملند کې پاپ نیوجیني دغه 9 هیوادونه چې دي چې اوس چین هلته ډېر تمایل پیدا کړی، په آرام سمندرګي او په اطلس سمندرګي کې به مقابله کوي. هر یو به کوشش کوي چې خپل نفوذ زیات کړي او چینایان به کوشش کوي چې د امریکا نفوذ کم کړي. بل بحث چې تاسو ویلې چې دغه نه څه زده کړه وکړو. ګورئ امریکا له ځینو ګیدړان جوړي، له ځینې زمریان جوړي. تاسو که دا د اوکراین جګړه ووینئ، له دې زیلنسکي نه یو ځل زمری جوړ کړی، اوس یو ځل ګیدړ ترې نه جوړ کړی ده. ګورئ موږ باید هغه څوک چې د امریکا دغه مسایل مني او د هغوی په اشارې باندې مخکې ځي، دوی باید حیوان صفته نه سي. که زمری کېږي هم حیوان صفته کېږي، که ګیدړ کېږي هم حیوان صفته کېږي. بایلونکی که ګیدړي که زمری. کور دعوت مننه. احمدزی صاحب په بخښنې سره امان صاحب که جګړه دوام پیدا کوي پایله به د امریکا اروپایي ټولنې او خپله د اوکراین او ټولې نړۍ لپاره څه وي؟ جګړه خو په هر صورت شاید موده دوام وکړي، څه مهمات دي هغه به ختمیږي. او دغه کې هم فرانسویان هم ورته وعده کړې ده، انګلیسان هم او جرمنان هم. دا درې قوي اقتصادي هیوادونه د اروپا کې ټولنه کې قرار لري، دا درې وړه زلنسکي ته وعده ورکړې ده. دوی مجبور چې څو میاشتې دوی حمایه کړي ورې کې سلا. خو بیا هم زه وایم چې د روس مقابل کې نشي کولی. ګورې دوی چې روسان به اروپا ونیسي. روسیې رئیس جمهور کله چې دوی اول ورځ په نامه د عملیات تصفیوي په اوکراین کې شروع کړل، په دې معنا چې موږ د ناټو ځواکونه د اوکراین نه باسو. هغه سلاګانې چې نن د امریکا او د انګلیس او د فرانسې او د آلمان چې راټول شوي دي او دلته لابراتوارونه جوړ کړي دي، غواړي د وزنه هغه جوړ کړي، مرضونه او موادونه جوړ کړي چې د پسته دغه لکه چې هغه څه وه د کرونا څه وه، داسې میکروبي بمونه جوړوي دلته، دا باید تصفیه شي. همداسې یې وکړو. ویم نمله کله جګړه ختمېږي دا به افشا شي دنیا ته چې چا په اوکراین په جغرافیه کې څه کارونه کړي دي. نو دا جګړه به دوام وکړي. ولې امریکایانو مطلق هم ناټو ته امر وکړ چې نور د ناټو په نامه باندې جګړه څوک نشي کولی او نه کومک ورسره کوم او پیقات یې هم کړل. او زیلنسکي همداسې لکه مګس میز ایسته چې همداسې له سپینې ماڼۍ نه یې وشړو، ایسته یې واچو. او اروپا ته ورته نور د امریکا نوم به هم نه اخلی. کومکونه هم حتی ټکسونه یې د مالیاتو باندې هم پرې ولګول. کم مالونه مواد چې امریکا ته ځي 25% مالیه راکوي. په دې معنا چې ما شرایط زه څه وایم هغه به منئ. نو اروپا هم چې نشي کولی دې جګړې ته نو زیات دوام نشي ورکولی. او هغه خبره چې روسانو تر لاس لاندې ده، ویلې چې موږ د پوتین خبره ووایم چې موږ نه جغرافیې ته ضرورت لرو نه کوم معدن ته ضرورت لرو، خو دا ناټو چې موږ وعده راکوي جګړو ته، دا امریکا چې موږ وعده راکوي جګړو ته باسي او موږ مجبوریت نه کني. اوله ورځ د جګړې د اوکراین کې دوی په سپینه روسیه کې کېناستل، حتی قراردادونه وکړل چې کله لاړه بېرته پښیمانه شول. همدې امریکا همدا ډیموکراتان همدغه زوړ بایډن بېرته جګړه شروع کړه. نن په لکاو
عساکر د اوکراین مړه شول. دې جواب دې څوک ده؟ زیلینسکي ده که امریکایان دې خلکو جواب ورکړي د خلکو بچیان څه مړه کړل؟ نن څه په کنډواله تبدیل شوی ټول اوکراین د دې جواب څوک ورکړي؟ دا 2 میلیارډ دې ته مصارف به ته څوک ورکړي؟ دا به ته جوړ کړي کم کومکونه چې نظامي اروپا او امریکا کړي موږ قرضونه به ته راکړو. زه قرض نه لرم، پیسې نه لرم، معدنونه ترې اخلي. دا یو نوع ظلم ستم ده د اشغالګرو د اروپا د امریکا لخوا. نو لکه څنګه دوستان څه وړاندیزونه کړو چې په دغه خلکو پردی هېوادو باندې باید سړی تکیه ونه کړي. کور محمد د بحث درنو ګډون کوونکو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور محمد چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.